बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګران کتونکو السلام علیکم. د نن پروګرام کې هر کله به ما سره د تاسو په سکرین باندې ښکاری هغه آصف لقمان قاضي صاحب. آصف لقمان قاضي صاحب د جماعت اسلامي سینیر رهنما دی او د جماعت اسلامي چې کومه د خارجه امور څنګه د هغه مشرکی د هغه ډایرکټر دی. او بل زه دا وایم چې لقمان قاضي صاحب کله چې د ایران د جنگ شروع شو نو دوی الته کې په ایران کې او بیا څه په مشکله باندې ترکیه ته او د ترکیه نه بیا پاکستان ته رالو. نو دا خبره به موږ سره کو. لقمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډیره مننه لقمان صاحب. لمبه خو راته دا خبره وکړه چې دا په ایران جنگ شروع شو نو تاسو په ایران کې وې دا څه صورت حال لګدا وې بیا ورازو د افغانستان او پاکستان په دې مسله به خبره کو. دغه باندې مولګ اپډیټ کړه دغه چې موږ ډېر خوشاله شو کله چې تاسو راورسېدلې پاکستان ته. جی ډیره مننه حسن خان. او زه په هغه ورځ په ایران کې وم. دا د 28 فروری ورځ وه او زه د 2 ورځې نه هلته په ایران کې وم. او زما د والد صاحب د قاضي حسین احمد صاحب یو ډیر ښه دوست و ذاتي آیت الله جمرانی. نو هغه وفات شوی هلته په تهران کې او د هغه فاتح خانې ته به زه د اتوار په ورځ تلمه او د هفتې په ورځ دا حمله وشوه. نو دا حمله خو متوقع وه او مخکې نه زموږ ذهن کې و که چېرې حمله وشوه چونکې وخت یې نو معلوم نو موږ دا رسک اخیستی و او که چېرې حمله وشوه نو تاسو ته پته ده چې بیا فلایټس او د هغه خو ټول بند شي. نو موږ په ذهن کې و چې بیا زمینی لاره باندې به یا ترکیې ته وځو او یا به د بلوچستان په لار. نو دا بیا موږ د ترکی لاره مختصره وه. تقریبا د تهران نه دا 12 غنټې لار ده. لږ رش زیات و نو زموږ 14 غنټې ولګېدې. خو بهرحال موږ تهران نه ما ټیکسي ونیوله او د ترکي بارډر ته لاړم او د ترکی بارډر سره خوا کې بیا یو ښار دی وان نوم یې دی د ترکی ښار دی. د هغې نه مې بیا د انقرې فلایټ واخیستو. درته رئیس ماحول سو په تهران باندې چې کله دا حمله وشوه نو د ایرانیانو هغه مورال څنګه او بل ماحول الته کې څنګه و دا خو به خامخا خلکو به خبرې کولې یاره وا ترخه وا امریکې باره کې را روان دي. حسن خان زما خیال دا دی چې د ایران خلک د جنگونو سره بلد شوي دي او ما داسې د خوف یا د افراتفری ماحول هلته ونه کتو بلکې زه چې لاندې لابي ته رالم د هوټل لابي ته نو هلته هر یو څیز د معمول مطابق و. داسې چېرته د خوف صورتحال نه و یا څه بوکلاهټ نه و. د هوټل نه بهر زه سړک ته راووتم هلته هم ټریفک د معمول مطابق روانو. داسې چا تیز رفتاری نه کوله د چا داسې یره نه وه چې بس په تیزۍ سره د تهران نه بهر وتل پکار دي. هر یو شی ماته د معمول مطابق ښکارېدو. په هغه لابي کې هم خلک لاندې راغلي وو خپل سامان وغیره راوړو او څه کسانو هغې چیک آوټ کولو او د تهران نه بیا بهر چې کوم لږ واړه ښارونه دي هغه چونکې زیات محفوظ تصور کېدل نو هغه طرف ته د سفر اراده وه. دا راته کای صاحب لکه سب مو خیال دی چې دا جګړه خدا د تقریبا 18 تاریخ نه شروع شو او نن دا د 13 تاریخ ته لکه تقریبا 20 ورځې کیږي چې او دا روانه ده. نو څه ګورئ چې د سره خو ایران بم ډیر زیات لکه رستو شاته لاړ شي د دې جګړې د وجې نه کنه. اصل کې جی یعنی بعض خو ټیکټیکل سیزونه دي چې په دې اپریشنز کې کم نقصان شوی دی په هغې کې شک نشته چې د ایران هغه مین اینڈ میټیریل چې ورته وایي نو د هغې نقصان شوی دی. البته سټریټیجیکلی زما دا خیال دی چې ایران چې کم پوزیشن حاصل کو سټریټیجیکلی هغې ګټه کړې ده او په هغې کې خصوصاً دا اوس نن سبا چې کوم حالات روان دي چې په سټریټ اف هورمز باندې ټول کنټرول دا د ایران دی او امریکا چې دی هغې ته مینت کوي د سټریټ اف هورمز د کلاولو دپاره او د نورو ملکونو ته مینت کوي چې هغه سره ملګرتیا وکړي. نو دا زما په خیال یو لانګ ټرم گین دی سټریټیجیک گین دی د ایران
چې دا ثابته شوه چې که ایران غواړي نو هغه په سټریټ اف هورمز باندې کنټرول کولی شي او د دې نه چې کوم بین الاقوامي تجارت کیږي په هغې کې د بین الاقوامي د تیلو 60% تجارت هم شامل دی، ګیس او تیل. نو دا یو ډیر لوی سټریټیجیک اچیومنٹ دی چې د دې به لانګ ټرم چې دی نو اثرات وي په مستقبل باندې. دا راته کایسه لکه د چا دا خیال نو چې ایران سره لکه تقریبا د 500 کالو نه خو چې مونږ اورو چې په دې باندې پابندې دي، دا اکونومیک سانکشنز دي، په هر قسمه سانکشن دي، په خو بیا هم دنه یو خو ځان دنه تیار کړي او واغه ورځ زه د پاکستان سینیئر یو فوجي افسر سره غپ لګاو نه غما ته وی چیرې د ایران دا جنگ چې کم دی لکه د ډیر سيزونه ته بمونګ لرن کو چې لکه د دوی ایران چې دی لکه څنګه دا جنگو کو او بغیر د دینه نو سره ایر ډیفنس تا نو سره ایر فورس ته دی د هغه باوجود او ځان چې کم دی لکه خپل اوغه کریټیکل سایټس هم پروټیکټ ساتلی دي کنه. نو دا توقع دا څنګه ته تاسو څنګه ګورئ چې دوی په دې 500 کال د پابندو هر څه نه پر وسم دوه د دې تیار دي چې لکه مقابله کوي د شلو ورځو؟ حسن خان دا د ایرانی قوم چې کوم ریزیلینس دی د مزاحمت قوت چې دی پاغي کې درې فیکٹرز داسې دي چې زما خیال دی چې د دې یو ذهني او د کردار تربیت کړی دی. پاغي کې لومبه خو خپل د شیعه هیستوري چې دا امام حسین رضی الله عنه نه شروع شوې ده او پورا قوم چې دی نه هغه په محرم کې د هغې یاد منای د هغې نه تیریږي، د هغې تذکرې نه تیریږي. نو د امام حسین د شهادت چې کوم درس دی نو دا خو هم دغه درس دی، د مزاحمت درس دی او د لږو خلکو د یو غټ فوج په مقابله کې او د قربانۍ درس دی. نو یو خبره خدا ده. دویمه خبره چې دن هغه د زرګونو کالو یو تاریخ دی چې د ایران په دې تهذیبي تاریخ دی او په هغې باندې هغوی فخر کوي په خپل تهذیب باندې. نو دا دویم فیکٹر دی. دریم فیکٹر پکې د دې اسلامي انقلاب دی چې دی په دې ایرانی قوم کې د مزاحمت یو روح چې دی نو هغه ایښی دی او که تاسو وګورئ نو بالکل د انقلاب نه یو کال پس د عراق سره جنگ را پیښ شو او 8 کاله دی په مکمل جذبې سره دا جنگ کړی دی او د هغې نه پس دی د سینکشنز مقابله کړې ده. نو دا چې کوم سپیرټ دی دا مونږه په دې 13-2 کالو کې دویم ځل دی چې دا مونږ وکتل. په افغانستان کې هم کتلی دي چې جذبه او د جهاد جذبه او دا سپیرټ د هغې د مادي قوت مقابله کړې ده. دلته کې د ایران چې کوم سپاه دي، سپاه انقلاب چې وته وي، پاسداران چې وته وي، دا 2 لکه تعداد دی د دی او دا ځان ته یو فوج دی، دا د انقلاب محافظین دي. یو د ایران خپل چې کوم رسمي فوج دی، ریګولر آرمی ده او د هغې نه علاوه دا 2 لکه پاسداران انقلاب دي. د دوی کار صرف دا دی چې دوی د انقلاب حفاظت وکړي. نو هغوی د شهادت یو جذبې سره او د جهاد یو جذبې سره جنګیږي او دلته کې د قوت په زور باندې دا ممکنه نه ښکاري چې دلته رژیم بدل شي. البته دوی چې دا په عربو باندې دا حمله وکړلې دې د تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې دې باندې خلکو دوی چېرې مورالي نو پکار ایران لا په سعودي عرب باندې یا قطر باندې، کویت باندې، بحرین باندې. ګورئ چې مسلمانان ملکونو پکار ده چې اوس په دې خبره پوه شي. زمونږ د ګلف ملکونه دي چې زمونږ رونه دي او زمونږ سره ډېره رشتې دي او په مونږ باندې ډېر خواږه دي، خو پکار ده چې په دې خبره پوه شي چې امریکا د هغې حفاظت نشي کولی. دا دوی مسلسل خپل مال او دولت چې دی، تاسو دا وګورئ چې یو ټریلیون ډالر یو ریاست چې دی نو دا ټرمپ ته په دې 13 دوره کې ورکړي دي او هغې ته اډې ورکړي دي. دا دویم ځل شو چې دا ثابته شوه چې دلته که امریکا موجوده ده نو هغه د دې ملکونو د خلیجي ملکونو د حفاظت دپاره نه ده،
هغه د اسرائیل د حفاظت لپاره ده او دا دلته ثابته شوه. د دې خطې او د دې ملکونو حفاظت کېدی شي، نو هغې دپاره پکار ده چې یو ریجنل فریم ورک جوړ شي. د دې خطه کې پاکستان دی، په دې خطه کې ایران دی، په دې خطه کې سعودي عرب دی، په دې خطه کې ترکی ده. دا څلور غټ ملکونه دي او غټ قوتونه دي. که دا څلور ملکونه باوجود د دې چې د دوی څه ناڅه اختلافات شته دی، خو د یو مشترک دشمن په مقابله کې که دوی یو سیکیورټي فریم ورک جوړ کړي، نو دا هیڅ چا دپاره ممکنه نه ده چې د دې څلورو ملکونو د مشترکه قوت مقابله وکړي. نو مشکلات به وي په دې دغه کې. زه دا نه وایم چې دا آسان کار دی، خو دا یو مشترک چیلنج دی د اسرائیل د چیلنج. لکه تاسو وایئ چې ایران چې ایشتي دي، نو ایران د امریکې پیسونه ایشتي دي لکه عربو کې هغه ټارګټ جی هغه خو د ایران صدر هم په دې باندې معذرت هم کړی دی چې موږ په دې معافي غواړو چې موږ ته مجبوراً دا کار موږ کړی دی، خو موږ به هر حال هلته هغه بیسز ویشتي دي چې هغه مددگار دي زموږ خلاف په حملو کې. راځو رحمان صاحب، د افغانستان 13 ورځ چې پاکستان کم کابل کې 3 ځایونو باندې ډزې کړې وې، یو پکې په شاه شهید کې، یو دلته کې دا کم پخوانی بیس یو امریکن دی کابل په جنوب مشرق کې چې دی، هغه کې دا رپورټ راغلی و چې دغه بیس کې د مطلب ذهني مریضانو ریهابیلیټیشن سنټر هم او هغه دزو کې چې کم دی هغه هم خراب شوی دی، په هغه کې کسان وجلی شوی دي. هغه سره کافي او پاکستان باندې تنقید کیږي د نه بهر نه هم، خو څوک دا نه وی چې دا جګړه ولې شروع ده د افغان طالبانو سره. تاسو خپل ټیک په دې باندې د ټولو نه اول خو مونږ په دې واقعه باندې ډېر د افسوس اظهار کوو. کم بې ګناه خلک چې په دې کې وجلې شوي دي، نو دا یو افسوسناکه واقعه ده او مونږ د افغان قوم سره په دې باندې تعزیت هم کوو او د خپل افسوس اظهار کوو. یو کس بې ګناه وجل چې دی نه، دا یو ډېره غټه واقعه ده او بهرحال کم تعداد چې یادېږي په هغې کې اختلاف خو شته دی، هغوی 400 یادوي، بعضې نور رپورټس چې دي نو هغه د هغې نه کم یادوي، خو بهرحال که یو کس هم بې ګناه ووژلی شي نو دا یو غټه واقعه ده. نو مونږ د افغان قوم سره په دې باندې تعزیت هم کوو او د افسوس اظهار هم کوو. او زمونږ مطالبه ده د پاکستان د حکومت نه چې د دې د مکمل تحقیقات وشي، ځکه چې افغانستان داسې یو ملک نه دی چې په هغې کې زمونږ دپاره داسې مشکل کار وي چې مونږ د هغه ځینه انټیلیجنس ګیدرینګ وکړو. انټیلیجنس ګیدرینګ مونږ په افغانستان کې ډېر په اسانه کولی شو او مونږ د دې معلومات حاصلولو شو چې کم ځای واقعي او ملیټري ټارګټ دی او کم ځای کې سیویلین خلک دی. نو د دې امکان شته دی چې په دې یو کمپلیکس کې دا دواړه شیونه موجود وي، چې هم پکې سیویلین یو هسپتال وي او هم پکې د پاکستان موقف دا دی چې دلته کې هغه خلک د دې ټي ټي پی هغې ته ټریننګ ورکول کېدو او دلته کې ډرونز تیارېدل. نو بهرحال په دې کې اختلاف شته دی او خو د دې یو مکمل تحقیقات پکار دي چې دا څه شوي دي او آینده لپاره په دې باندې مکمل احتیاط پکار دی چې هیڅ داسې یو واقع ونه شي چې بې ګناه خلک پکې وژلی شي. حکومت صاحب، تاسو سره پاکستان دا کار ولې کوي؟ په افغانستان باندې بمباري ولې کوي؟ ګورئ چې د پاکستان چې کوم کیس دی په هغې کې هم وزن شته دی. داسې یعنی مونږ نه وایو چې پاکستان چې کوم مجبور شوی دی په دې باندې، ځکه دلته نه ټي ټي پی راځي او دا یو د کال دو خبره نه ده، دا اوس د 20 کالو نه زیات وخت شو او تقریبا 1 لک بې ګناه خلک دلته پاکستان کې وژلی شوی دی او په بازار کې دماکه کول او په جومات کې دماکه کول، او دا کم اسلام دی؟ نو دا مونږ نه وایو چې د دې جسټیفیکیشن نشته دی، خو بهرحال یعنی دا د دې یو لار راویستل پکار دي. که دا د مذاکراتو په ذریعه باندې شاید چې د دې په ذریعه باندې د کابل حکومت متوجه شوی وي، هغوی
مخکې دومره سنجیدګۍ سره دا ایشو نه اخیستو، شاید چې اوس به هغې سنجیدګۍ سره دا ایشو اخلي. نو زمونږ موقف دا دی چې دا حملې په کار ده چې بندي شي. د دې پاکستان ته سټریټیجیک فایده نشته دی. د دې دا فایده خو کېدی شي چې زه غوسه یم او زما غوسه سړه شي، خو سټریټیجیک فایده د دې نشته دی. د دې نه به انډیا فایده اخلي، د دې نه به د پاکستان دشمنان فایده اخلي. غایته نو به کوس لکه پاکستان پر اس کا حمله بند کی نو تاسو ته خو طالبان دي معلوم دي، هغه خو دا ملک چې کم دی هغه ټیم کې د القاعده د پاره شل کلن جنگ ته بوخت کړو چې پاره کې په میلیونه باندې افغانان چې کم دي دغه شو. نو اوس دا څه ګارانټي ده چې پاکستان به حمله بند کی او سلور کاله به نورم سفارتکاریو کې څنګه چې وکړه او اخره کې به هم دغه لبیا راځي. نه، دا خبره ستاسو صحیح ده. یعنی دا یو مشکل صورتحال دی. اگر چې په د القاعده په هغه کیس کې هم هغوی د اسامه بن لادن دا پیشکش کړی و چې مونږ د یو دریم ملک ته حواله کولی شو، امریکې ته نه حواله کوو خو یو دریم ملک ته، مسلمان ملک ته حواله کولی شو. نو د دې سره په خبرو اترو کې څه آپشنز راوستي او دا آپشنز مخکې په د مذاکراتو په ذریعه باندې څه آپشنز راوتی وو. نو پکار ده چې په هغه کمزې کې هغه مذاکرات ناکام شو، د هغه ځینې دوباره سٹارټ کی. خو جنگ چې دی نو آخر که موږ ډېر هم جنگ وکړو، بهرحال حل چې دی دا به د مذاکراتو په ذریعه باندې روزي. په بل څه په تاسو ګوره نه مخکې زمونږ د مذهبي طبقه چې وانه دا د طالبانو باره کې یا د افغانستان باره کې چې بدای سم مسله رااله نو ډېر پرواکټیو یو کردار به ادا کو. د دوی د خاموشیم دا نه خي چې ردیم د طالبانو نه بس لچاو دي چې د دوی باندې بار نشي کولای چې یا خاص کر ټي ټي پی والا باندې ځکه دا دومره تبعی روانه ده او بهرم څوک تاسو نه کیدا څه خاص او دنه نم څوک تاسو نه کینا افغانستان سایت نه او نه پاکستان سایت نه. جی دا درسته ده. ټي ټي پی نه خو مخکې توقع نه وه، البته امارت اسلامي چې دی د کابل، نو دا غیره دا توقع وه چې دا حکومت بدل شو نو دی به د دې مسلې یو حل راوباسي. خو زه په افسوس باندې دا اظهار کوم چې دا غي مسلې حل هغه رونه وسته شو. نو پکار ده چې د افغانستان حکومت هم د خپل ځمېداریانو احساس وکړي. د بین الاقوامي قانون لحاظ سره یو غلط کار دی او د دین او د شریعت لحاظ سره، یعنی دا څنګه کې دی شي او د خلکو ټي ټي پی چې دی بیعت کړی دی، د امیر المؤمنین بیعت کړی دی. نو دا څنګه کې دی شي چې یو کس ځان ته مسلمان وي، هغه ځان ته د اسلامي شریعت پابند وي او هغه بیا راځي او دلته چاودنه کوي په جمعات کې او په بازار کې چې پاغي کې بیګناه خلک وجلې کیږي. نو دا بهرحال په دې باندې د سره خبره پکار ده امارت سره چې د دې احساس وکړي. غایصب لکه اوس د پاکستان موقف دا دی چې مونږ لکه څنګه چې تاسو وی چیرې خبره کم ځای پاتې شوی د هغه ځای نه شروع کی، پاکستان هم دغه وی او دوی موقف دا دی چې خبره په پس کو هغه دا دی چې دوی بړمبې دي ته تیاریږي چې او ټي ټي پی به دوی په دې باندې یا به دهشتګرد غني یا به ناخوخه ګروپ غني که هر څه دی خو هغه بکی. خو افغان طالبان دې خبره ته تیار نه دي. لکه نو که تیار نه دي تاسو د پاکستان د کوم عملیات چې دي د کوم چې هوایي بریدونه یا حمله کوي سونه پورې غنای چیرې لکه پاکستان به دا بیا جاری ساتي، ځکه چین راغی د چین ته هم پاکستان وی چیرې کوم پورې دوی دا شرایط نه منلي ترغه پورې موږ نه بس کو. ترکیه عالم پکې ماوریدلو یو ډیلیګیشن ناغلو هغه ته هم دغه بیا وی ضمانت راکې که ضمانت نه دا شرایط په منی کوي موږ به دا جنگ سات نو دا خو ډیر اوږد جنگ ته موږ روان یو جی بیا جی همدغه ځکه مونږ دا وایو چې د مذاکراتو لار پرې خول نه دي پکار او مذاکرات دې سره دغه یو لار رويستل پکار دي او دا ورسره مونږ دا وایو چې د افغانستان د حکومت د ځمېداري ده چې د ټي ټي پی چې کومه مسله ده او د حمله کوي دلته کې خودکش راستي او بېګناه خلک وژني، نو دا د افغانستان د حکومت ځمېداري ده د بین الاقوامي قانون لاندې هم او د اسلامي شریعت لاندې هم.
نو په دې باندې خو پښتانه افغانان دا خو په جرګو باندې غټ غټ مسلې حل کولې شي، په دې کې دا صلاحیت شته دی، دا د ډیپلوماسي د صلاحیت په دې کې شته دی. پکار ده چې ډیپلوماسي ته موقع ورکړي شي او د مذاکراتو په ذریعہ باندې د دې یو حل تلاش کی. حکمان صاحب جماعت اسلامی پخوانی امیر چې وو سراج الحق صاحب هغه د دې جنگ نه سو هفته وړاندې چې کوم دې کابل ته تلو باندې کې ملاقاتونه کړو، نو تاسو سره سم نوٹ شیر کړی دي چې دا غوي س دغه سو ابزرویشن سو یا چا سره ملاو دي س د پاره تل هغه د جماعت اسلامي امیر سره ملاقات کړی دی، حافظ نعیم الرحمن صاحب سره هغه سره نوٹ شیر کړی دي. زما د دوران کې ذاتی هغه سره لا ملاقات نه شوه، خو بهرحال دی هم څنګه چې زموږ نور وفود تلیو، یو وفد درې څلور میاشتې مخکې بلم تلیو د پروفیسور ابراهیم صاحب په قیادت کې. نو همدغه خبرې اترو چې کوم زمونږ ګیلې شکوې ورته ووایه، زمونږ کنسرنز دي یا تشویش دی، دا یې هغوی ته رسولی دی او د هغوی موقف دلته راوړی دی، او کوم چې هغوی خپلې مجبوریانې ښیي نو هغه مجبوریانې هم هغوی دلته رسولي. زمونږ دلته د وزارت خارجه کې هم ملاقاتونه شوي دي، دا ټول کمیونیکیشن مونږ هغوی سره هم کړی دی. بهرحال دا اوس یعنی څنګه چې ما وویل چې دا یو کال دوه نه د 20 کالو نه زیاتو شو، او پکار ده چې د افغانستان حکومت که کال دوه وی نو موږ به وایو چې دوی لا لار راوباسي، دوی په دې باندې غور او فکر کوي. خو 20 کاله خو ډېر یو لوی مدت دی، پکار ده دوی د یو حل راوباسي اوس د دې. اسه اخیرا پوښتنه کوم لقمان صاحب، ستاسو ابزرویشن څه دی؟ جنرالي دا یو پرسپشن دی چې د افغانان چې دی د پاکستان باره کې خ تاثیر نه لري، او د شورونه د دې دغه مخکې نم دوی که هر څومره تو سره دغه خدا د پاکستان سره د دوی پزله کې داسې یو گزارې والا نفرت شته دی. جی گزارې والا نفرت چې دی نو دا تاسو صحیح اصطلاح استعمال کا، او د دې په مقابله کې لږ گزارې والا صبر هم موږ ته پکار دی. یعنی د هغوی په زړه کې څه گزارې والا نفرت دی، موږ ته پکار د گزارې والا صبر وکړو، او دا زمونږ ضرورت دی. بل څوک د ګاونډ کې مو دی، ګاونډي موږ نشو بدلولی، او دا حقیقت دی چې د هغوی غلط فهمیان شته دی. نو زمونږ دا امید دی، دا مو ویله لرو چې د دې تګ را تګ سره د مذاکراتو سره او ذاتی لحاظ سره ډیر تاسو په کابل کې ډیر دوستان وي، زما په کابل کې ډیر دوستان دي په افغانستان کې، داسې د هر یو کس زمونږ د پښتونخوا د علاقې یا د پاکستان ذاتی تعلقات دي. دا به زما په خیال چې وخت سره سره به دا مسائل کم شي ان شاء الله. ان شاء الله. ډیره مننه لقمان قاضي صاحب، الله مو روغ لره جی.